बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलरा کې ونن منګه فل ټول حواله سره خبرو کو او بیا یو کمانډ په کې استعمال کو د څومره چې تاسو یې ټول فل ټول لپاره استعمال یعنی مطلب بیک ګراوند کلر لپاره نو تاسو ګورئ چې سره کم کېږي څه ډول باندې کېږي. اول به موږ داسې وکړو چې یو شکل به جوړ کړو او هغې ته موږ مختلف کلرونه ورکړو. لکه مثال په طور باندې لږ زه راځم یو ریکټینګل جوړوم. صحیح شوه. دې ته بیا مختلف کلرونه موږ ورکولی شو د پیل ټول په مدد سره. اولنی کلر چې پکې دی هغه F11 دی، شفټ F11. تاسو دې سره کولی شئ چې کلر ورته ورکړئ چې کوم کلر تاسو غواړئ. مثال شو پیکا دلته چې کوم کلرونه دي نه ورکولی شئ، خو دې ته مثال پیکا کلر ورکوی نه شئ ورکولی یا لږ شوق ورکوی نه شئ ورکولی. په دې ځای کې بیا هغه مکمل تا ته مقدار راځي CMYK. نو په دې باندې به زه تاسو پوهېږم چې د CMYK ښکاري درته که نه، د دې څه مقصد کې او څه دپاره استعمالېږي. نو اصل کې داسې ده چې په دې باندې به لږه شان خبرو وکړو، بیا به کلرونو ته ځو. CMYK صحیح شوه. د C مطلب دی سیان، سیان وای مطلب ام مطلب دی میجنټا. میجنټا دی که میجنټا دی. د وای مطلب دی یلو. د کې مطلب دی بلیک. صحیح شوه. دا کلر ماډل دی ما سره. ها سمه صحیح پې تاسو پوهېږم. صحیح شوه. سی فار سیان. سیان دا کلر دی. صحیح شوه. دې ته سیان وایي. ګوره موس چې پې تاسو راوړی ګوره میجنټا دا ګلابي کلر دی. موس چې پې راوړی ښه خیال دی. یلو خو تاسو پېژنئ دا او بلیک هم تاسو پېژنئ تور کلر ته وي. دا بلیک یې په کې باندې ډونیټ کړی دی ځکه چې که دې یې لیکلی او نو کېدای شي تاسو بیا وایئ چې بلو دی یا پر دې مثال داسې براون کلر دی. نه کې بیا اخره کې راوستلې په دې وجه دې ته بلیک ویلی شي. او دا یا ساتئ چې څومره کلرونه ډیزاین کېږي که نه، زرګونو کلرونه په لکونو کرونو کلرز دي چې دا مختلف میکسینګ کېږي، دا دواړه سره یو ځای کېږي، دوه کلره سره یو ځای کېږي یو کلر نه جوړېږي. نو دا ټول د څلورو کلرونو نه جوړ دی. په لکونو کرونو کلر چې دی د څلورو کلرونو د میکسینګ نه جوړ شوي دي. صحیح ده که نه؟ دا په ذهن کې کېنوئ. نو دې ځای کې چې تاسو کله بیکګراونډ کلر ورکوئ تاسو فکر وکړئ چې کله تاسو مثال یو شکل ته دلته کې تاسو یو شکل جوړوئ، لکه پر دې مثال لږې ما دا جوړ کړو، زه یو کلر ورکوم بیکګراونډ کلر که نه، نو دلته کې زه راتلی شم د باندې زه کلیک کوم. نو تاسو دلته وګورئ دلته کې راځي سیان میجنټا یلو بلیک. نو بلیک به پکې څو فیصده وي او یلو به پکې څومره وي، میجنټا به پکې څومره وي او سیان به پکې څومره وي. دلته چې تاسو کوم مقدار لیکئ نو هغې مقدار سره هغه کلر چې دی هلته کې ډیفاینډ کېږي، هغه یو کلر دلته کې جوړېږي. صحیح شوه. دا ډول سره کلر جوړېږي. که زه اوکې کړم نو ګورئ د دې مقدارونو په مدد سره چې دی بیا یو کلر ډیزاین کېږي. شفټ F11 شارټ کټ دی. صحیح شوه. او یو دا طریقه چې تاسو موس ګرځوئ یا په کوم ځای باندې چې تاسو موس ودروئ خالي وکړئ کوئ هغه کلر دلته راځي. نو چې کله تاسو موس ګرځوئ پې نه نو دلته کې بیا دلته کې کلرونه ښایي چې دومره دونه مقدار سره کلرونه استعمال شوي. بل دې نه علاوه بل یو کلر ماډل دی ریډ ګرین بلو RGB ورته وایي. صحیح شوه. څه ورته وایي؟ RGB. په ګورډرا کې د څلور کلر ماډل استعمالېږي، دا بل دومره نه استعمالېږي. صحیح شوه.
مخکې به استعمال ده دا زور ماډل آر جی بي وته نو آر فار ریډ دې ته به زه تاسو ته مخامخ لیکم چې دا یو بل کلر ماډل دی لکه څنګه چې موږ سره سی واي کې راشي موږ سره آر جی بي دی صحیح شو آر مطلب موږ سره څه دی ریډ د جی موږ سره څه مطلب دی ګرین او د بي څه مطلب دی بلو صحیح شو نو ریډ کلر زه بالکل زم دلته کې دا کلر دی نه تاسو ګرین بالکل ما سره دا یو دی صحیح ده او بلو کلر دی کې ما سره دا کلر دی صحیح شو دا ګوره نو موږ سره چې یو ډیزاین جوړیږي دا په ذهن کې کېنوي چې کله یو ډیزاین موږ کوټرا کې جوړو او هغه موږ د څلورو کلرونو جوړ کړو یقینا چې دا دریو کلرونو به رزلټ خراب وي ځکه ته یو ډیزاین جوړوي یا مثال یو بیک ګراوند جوړوي چې پای کې څلور کلر استعمال شي نو کلیر به راځي یا خپلې بختاري که درې کلر استعمال شي څلور کلر سره بیسټ رزلټ تاسو ته راځي ښه توګه باندې ښه رزلټ راځي صحیح ده نو دلته چې تاسو کله کله ډیفاین کوئ یا جوړوئ نو تاسو وګورئ دلته کې دواړه راغلي دي ریډ ګرین بلو ته تخی چې په ریډ په دونه مقدار کې دي ګرین په دومره کې او بلو په دومره کې او دلته کې تاسو تخی سی مای کې نه تخی تاسو وګورئ لګي ماډل دي آر جی بي هم بګیشته نو آر جی بي ځان ځاله راځي کلر ماډل یو ته مخامخ لیکل دي ماډل د سی مای کې دنه علاوه چې ما سره دی مکسر نو مکسر په مدد سره زه د کلر کې شوخوالي یا پیکاوالي څه څه وي مطلب کلر کمول یا تیزول زه دې زنه کول شم دا ګوره تاسو دې ځکه تاسو ته خی دا پر اولډ کلر دی دا نیو کلر موږ جوړو دا ګوره چې کوم کې تاسو استعمال سونه دي کې کوي سونه شو کوي دا چې تاسو لګ مو کوي نو په دې کې نور کلر نوم چې دی هغه بیا تاسو دلته کې راځي چې کم کلر تاسو لګا دا فکس پلیټ دی مطلب مخکې نه جوړ شوی ته په دې کې غواړي دا ګوره لاندې تاسو تللی شئ داسې د دنیا پلیټ دی پکې چې کوم کلر د بیک ګراوند لپاره استعمالوي چې کوم کلر تاسو خپل نه رکي هغه تاسو والے دا ګوره تاسو صحیح رو شو کېږي تاسو چې بار دی ویګه په یلو کلر کې شو خلک خالي دلته نه چې تاسو کله کلیک کوئ یو کلر انتخابي مثال یلو وای چې یلو تاسو ولې اوس یلو د زیات ډارک کوي نو د فکسډ پلیټ ته راځي دا د یلو چې زیات شي به دا سره راځي دا شان کسٹم پلیټ دی نو په دې کې تاسو دلته نمونه هي چې اورنج کلر دی پرپل دی میجنټا دی ډارک براون دی ګوره فورډر بلو دی پوسټل بلو دی مکمل تاسو نمونه هي او کلر هم لګي راځي او مقدار هم درته چې په دې کې مطلب لکه تاسو دا کلر چې ډیزاین کوي دا اورنج کلر نو سیان پکې څومره دی میجنټا پکې څومره دی او یلو پکې څومره دی بلیک پکې صفر دی دا نو دې کلر چې کوم دا تاسو دا 60 او 80 دا فګر یاد کېږي نو بار بدل نه راځي بلکې ډایرکټ بدل لګي تاسو لیکي 60 او 80 نور څه کې 0 وي څومره دي جنرال چې دا نمبر یا دی دا نمبر سره چې بیا دې زر جوړي په دې چې په کلر په سیګر دی دا په ډایرکټ تر نمبر وګورئ ډایرکټ کلر شو کېږي خبر باندې پیږي کنه نو بس ډایرکټ دې تاسو بیا کار راستې شي وګورئ دا شان په دې کې تاسو راځي F11 ولا فونټین کلر نو یو ما سره فل کلر او چې هاي کې مطلب شو اول پیګه کول ټول ارسه پکې دلته کې تاسو راځي فونټین کلر فونټین کې دا سوي دوه کلرونه درې کلرونه شپږ کلرونه لس کلرونه تاسو مکس کول شي په خپل د خپل ځانې د خپل خوخي مطابق تاسو یو د کلر ډیزاین جوړول شي لکه مثال دا ظالم خالي دلته کې تاسو زړوي کوم سره به تاسو چې څه جوړاوي نو هغه F11 نه دی شارټکټ دی اوس دې ځکه مثال دوه کلر دی نو ما سره صرف دوه کلر یوز کول شي مثال یو دا لمه دا سپین خالي وي د څه که زه درې کلر یو ځای کوم نو بیا کسٹم باندې کلیک کوم صحیح شو دلته کې بزر اعظم کلیک پکوم پرې ځای باندې چې کلیک وکړم دلته کې ډبل لیک دلته کې مثال سره بل کلر لمه دا کلر نو سره واش یعنی ډبل لیکه دې ځکه بزر اعظم ډبل په کلیک کوم سلا کلر میں واش ډبل لیکه دا کلر میں واش ډبل لیکه دا کلر میں واش ده نو دا یو کلر ما جوړ کړ دې بیا د ډایرکشن جوړول شم چې په کوم ډایرکشن دی راشي موږ باندې چې کلیک وکړو ډایرکشن دی مثال په دې ډول ځای راشي وګورئ
پیږي کنه نو دا تاسو لیکلو ته هم ورغلی شي اواز ضروري صرف دلته کې صرف یو ریکټانګل ته یو سرکل لګي دا وعلیکم السلام دې ځنم تاسو پریسیټ باندې چې کلیک کې ګور دا مختلف کلر دي تاسو سره چې کې تاسو کوم کلر خوښوي دا مخکې نه جوړې درې څلور کلر شپږ کلر راغوري بل ته تخې دې کې چې اوس لیکو کې ټول په لیست کې راځي دی نه دا غواړم چې کوم کلر دې نه تاسو استعمالي خالي یو کې هغه کلر به استعمالي صحیح ده تاسو لیکلو ته هم ورکول شي سم ده راشن ک نورم پکې تاسو په دې لیکن نور راځي شي صحیح ده نو که تاسو دوه کلر نه جوړای دا سمو چې بس فقط هغه کلر استعمال کی او بل کلر وسره وایي بیا ډایرکشن نه اوس کدا کلر فرض مثال تاسو په بل ډول سره جوړوي لکه دلته ظالما دسیو سرکل F11 زدا کلر جوړو مثال دوه کلر والا صحیح شو اوس دا کلر د کوم ډول سره شي ریډیکل د منځ کې برازي دا کما سپینواله چې پکې تاسو نه په منځ باندې راځي کونیکل دې شکل کې برازي سکوير کې برازي داسې نو دا یو ایفیکټ چې تاسو پکې اډ کوئ مثال ریډیکل دا ایفیکټ لږ تاسو ګورئ دې کې هغه ایفیکټ راغلی دی که فلم پرس کېده ګوره دې باندې زه کلیک کوم دا کلر زه لږ شو کوم دلته کې تاسو ته بیا پته ولګي دا ګوره کار یې دلته کې سکرین ځای بیا زه دې ته چې دلته کې زه ورته یو سایه ورکړم بیا نور کلیر پته لګي دا تاسو پکې پته لګي چې واقعي دا شکل پکې موجود دی دا ګوره رائټ لیک سره پلان ختم دې ځکه سپینوال که بیا تاسو دومره سره نه پوهېږئ نو زه پکې بل کلر لم دا ګوره بلو دی دې ځکه اوس صفاق دا میډ پوینټ پکې کمولی یا زیاتولی شي دی ځنې دا ګورئ پوهېږئ زیاتره خلک دا بیا د بلوټس لپاره استعمالوي بلوټس یې دا راکوټي کې دلته کې دا مقدار چې دی دا لږ کمومه دی کې دا سایه داسې 8% ده 8.5 کموو داسې 15 دا ډارکنس دی دا پکې داسې 40 دی چې لږ صفا ښکاري صحیح شوه او دې ځای نه به څو کوم یو څو کاپیانې به والم مثال داسې ګوره تاسو بیا به څو کوم کنټرول آر ای دلته کې زه لیکل کوم پر دې مثال زه لیکم دا دونه سلیکټ کوو دلته کې دې سره سی وهم صحیح شو سی نه ای ورسره وهم چې ای ورسره وهم چې دا دې سره بلکل دې سره به دا برابر شي ای وهم اول به زه لیکل سلیکټ کوم بیا دا آبجیکټ بیا ای نو دا بلکل د لیکلو سره برابر شي لږ تراجع کوم صحیح شو اوس کوم یو کاپي لم دلته راولم اوس دا مشکل وي چې تاسو پته نه لګي چې دا په کم مقدار کې برابر شي یا په کم لیول کېږي نو هغې د پرنده کې تاسو پاس پکلیکو کې دلته به دا لاین راوړی دا ګورئ کېږي چې لاین تاسو راوړی زه د صرف په دې کلرونو باندې یو ډیزاین جوړوم دا ګورئ دلته کې زه راځم نو چې زه د لاین راوړم زم چې باید دا یو ته داسې راشي نو کنټرول بونی سې دي نه به یو بله کاپي دلته والی کنټرول آر به یې کېږي دا ګوره نو بلکل به دغې بلټ سره یو شان راځي تاسو ګورئ ورته غور سره اوس دا راولم دلته کې کنټرول آر دا ګورئ سلیکشن به بره کړو داسې دا هم لږ بره کېده دلته به زه مثال ایکسل کوم دا ګورئ دلته کې به مثال بل پروګرام ولیکم دا ګوره
डबल से क्लिक करे बे पके क्लिक खोले शي लगी बल प्रोग्राम शुरू دې ځکه ته پر زه هډینګ دی کوم نه وره سماره په ټولو غټاوي ډبل بکلیک کې چې کوم هډینګ وي یا سره ټکی وي مکمل بس لیکه داسې shift F3 ما خپل تاسو ته اپر کیس ټول په غټو کې راځي ته یو ډیزاین جوړوم دلته کېلم نه دې ونه سره سلیکټ بي سی ای کا لږ معمولی دی خو ځکه چې دلته نه یو بل لاین زرا لم چې لګي پته لګي چې سره بالکل یو شامل سی شو ریویو کې اوسو چې کان نو لږ استونزه جوړوي په دا رولر یا ګر لاینز دا چې ضروري کوم د سنپینګ دا چې کوم کوم سنپ دا وی چې تاسو یو object دیو چې نمبر ذکر کړئ نو ټوکونه سیاچی نو لږ اور ناراضي نو سنپینګ زه ختمه سنپینګ ورته وی شي دا سره کوم دلته نه اپلوډ شي تاسو څنګه پته لګي دا لری کوم د سیو 50% دلته کې هم شي 50 کړو سماره ته ګورئ تاسو زیاته لګ کو د 80 کو دلته سټایل چې دی بلو مزه خپل ول سټایل ورکو د ګورئ تاسو صحیح شو لیکل لګ راکوټه کوم نس دې د کلر ورکوم F11 سره ټو کلر ورکوم صحیح شو یو دا کلر بشي یو بداشي دې ترتیب سره ورکوم shift page down چې دا پیج اپ شي دا دې نظر آوټلاین ختمه مو دې ته یو کلر ورکوم مثال د ریډ کلر دا شانزر اعظم دلته نه زیو سایه وته ورکوم لګو دغه ته سایه تګرم کلر د سي وایټ کلر او دغه د سي 40 ودلګي د سي 10 سمانا آوټلاین ورته ورکوي د دې لپاره به تاسو کوي آوټلاین کمانډ دی F10 کمانډ یادم دی دلته نه تاسو کولای شئ په دې ځای کې چې موږ کوم استعمال کړو آوټلاین دی باندې تاسو کلیک کړئ لکه آوټلاین کوم 1.0 بیهایند فل او دې کلر زور کوم داسې وایټ صحیح شو دا شانزر اعظم دې ته یو بل ډیزاین جوړاوم دا غوړې تاسو د لیکل مکمل سلیکټ کوم د شیپ سره یا داسې مکمل چې دا سلیکټ شي object سلیکټ کوم چې سی کنټرول زد دا به ټول مخکې نه ګروپ کولی خو بهرحال فریم خپل دې ته بیک ګراوند کلر کوم F11 سره او دې بیک ګراوند کلر کوم مثال ریډیکل کې په دې شکل سره او کلر ز ډیزاین کوم مثال یو بدا کلر وی یو وایټ وی شیپ پیج ډاون یہ زګه F11 بیا کلیک کوم پر دې مثال دا کلر سره سمون نو په لکشن داسې بل کلر کوم داسې سمانه رائٹ کلیک سره آوټلاین ختم بس اینڈنگ کې ہے د زرا اعظم مثال لګي زور کوم 80 او لګي زور کوم 80 11 بلک چینج کی سیدھا بل پہ گرفتاری ایسا دلته کې ډیزاین زدي لیکلو ته ورکوم
یو ښکلی غوندې سټایل چې کوم تاسو ورکړی دی. لږ سپیس راولم، صحیح شو. داسې لږ معمولي ډیزاین مې داسې زیات کم راولی تاسو. دې ته یو کلر زه ورکوم، صحیح شوه. F11 په باندې سره 2 کلر زه ورکوم. دې ځای کې به یو کلر دا شي، یو به دا شي. داسې آوټلاین ورکوم. دلته کې د باندې کلیک کوم 1.0 ډیزاین دا چیکونه علم دا بیهایند فیل. دلته کې زه د آوټلاین لپاره وایټ کلر استعمال او دې ځای زه یو شیډ هم ورکوم، صحیح شو. شیډینګ ورکوم. نو زم چې دا کوم سټایل ما ټول سټایل په دغه ډول زه ټول ته سټایل ورکوم. نو هغه لپاره کنټرول دې بس الیکم کنټرول A کنټرول شیفټ A د ټول چیکونه وته فالوم، صحیح شو. فل کلر ټیکس پراپرټي خالی اوکې کوم د کم یو نه دی نه دا شان بیا به دا سلیکټ کې، صحیح شو. کنټرول شیفټ A د شارټ کټس د کوي اوکې نه پس د دې نه زه دا سټایل اپلای کوم. دا شان بیا دا یو کنټرول شیفټ A بیا کلیک ورته نه دې بس الیکټ کې کنټرول شیفټ A کې د سټایل باندې نه کاپی شي. بیا زه دا سلیکټ کوم چې زه راځم دلته نو ته زه شیډ ورکوم. ټولو ته زه ورکوم دا وره یو د چې ورکې بس کنټرول سپیس سره ځای مخکې کنټرول سپیس وخې بیا په دې باندې کلیک کوئ بیا کنټرول سپیس دا وره دا زیاتره داسې فلیکسلی به تاسو لیدلي وي چې په هغې کې هم په دې ډول سره چې دې کار شوي دلته کې مې یو شیډ ورکوم دې نه داسې ورکوم. دا ستاسو یو ډیزاین جوړ شو. دا تاسو کتلی هم چې فل سکرین سره راوړی. نو دا صرف ما بیکګراوند کلر تاسو ته نن ښود چې یاره په کوم ډول سره بیکګراوند کلر استعمال شي بیا د هغې نه استفاده وکړو شي او په دې باندې کار وکړی شي. نو صرف د درې کلر باندې تاسو وکتل څومره غټ ډیزاین جوړېږي. نو کلر چې دی ډېر مهم وي چې کلر کمبینیشن خو ښکلی راشي او ښکلی ډیزاین وي ښکلی کار کوي. نن دپاره به دومره ډېر پیسې شوه.